در په سپیڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شاه ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي اعظم قربان مزلیفه کاکړ د حزب اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو د استازو په شمول 50 سیاسي فعالینو او د افغان حکومت پخواني چارواکو د ترکیه په استانبول کې په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راټول شوي چې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل پر امکان خبرې وکړي. سرچینې شاه ټلویزیون ته تایید کړې ده چې دغه ناسته د ملي خبرو اترو د شورا په نوښت جوړه شوې چې د افغان سیاسي فعالینو څخه جوړه شوې اداره ده او د ترکیه حکومت حمله تړ کوي. په دې غونډه کې چې پرون پنځشنبه د عقرب په 10مه پیل شوې و د افغانستان د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون د طالبانو د حکومت او د کابل، بلخ او هرات سیاسي فعالینو او ښځو په استازو پکې ګډون کړی و. د سرچینې ویلي که څه هم طالبانو د غونډې ته خپل رسمي استازي نه دی لیږلی، خو په راتلونکي غونډو کې د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د ګډونوالو په نوملړ کې د فوزیه کوفی، شکوریا باریکزی، فرخنده زهرا نادری، جعفر مهدوی، عبدالقیوم سجادی، حبیب رحمان حکمتیار او علیم خلیلی نمونه هم شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان او قزاقستان خصوصي سکتور د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت قراردادونه امضا کړي. دغه قراردادونه د سوداګري، صنعت، قانونونه، لوژستیک، کرنې، مخابرات، روغتیا، لوړ زده کړو او بشري مرستو په برخو کې د همکارۍ د لارې نقشه لاسلیک کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې قزاقستان د تورغونډي، هرات، کندهار، سپین بولدک او مزار شریف، خرلاچ او د اوسپنیزې کرښې جوړولو پروژې کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی او په هرات کې د یو سوداګریز او ترانزیتي مرکز د جوړولو لپاره خپل همکاري اعلان کړې. او د دې ترڅنګ د افغانستان د وارداتي او صادراتي توکو د ترانزیت لپاره د اسانتیاوو د برابرولو ډاډ ورکړی. د نوموړي په وینا دواړو هیوادونو دغه راز د قزاقستان په بندر کې د افغانستان د سوداګریزو توکو لپاره د یو لوژستیک مرکز د جوړولو ډاډ ورکړی. په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره له کاناډا څخه د افغان او کاناډایي ډاکټرانو په ګډه یو ډله کابل ته راغلې ده. دوی وایي په الیاباد تدریسي روغتون کې ګڼ پیچلي عملیات ترسره کړي دي. 54 کلن احمد شاه اشرفي چې تازه له کاناډا کابل ته راغلی دی، هغه له 12 لسیزو زیاته موده په کاناډا کې د صدري جراحي په برخه کې کار کړی او دا مهال له خپل 6 کسیزې ډلې سره د الیاباد په تدریسي روغتون کې د صدري جراحي پیچلي عملیات ترسره کوي. د احمد شاه اشرفي کاناډایي همکارانو کابل ته له راتګه خوشحالي څرګندوي او وایي افغان روغتیا پالانو سره په بېلابېلو برخو کې ښه تجربې شریکې کړې دي. په ورته مهال د الیاباد تدریسي روغتون مسؤلینو کابل ته د دغې روغتیایي ډلې له راتګه هرکلی کوي. اسرائیلي چارواکو وایي د اسرائیلو په شمال کې پرون هغه توغندۍ چې له لبنان توغول شوی و 7 کسان وژل شوي دي. دا پیښه داسې وخت شوی چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې وه چې نور سیمو ته کډه وکړي. پرون پنجشنبې بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړی چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو په یو چاپه کې 3 کسان وژل شوي دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې 2 فلسطینیان د اسرائیلو په چاپه کې وژل شوي او دریم د اسرائیلو پوځیانو په ډزو کې وژل شوی. د عراق اسلامي مقاومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د صوبې پیلوټ الوتکو په وسیله د اسرائیلو په جنوب سیمو کې پر مهمو اهدافو بریدونه کړي دي. نوی نظر پوښتنه ښایي چې د جرمني ډېر وګړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو د ګټلو لپاره کاملا هاریس ته ترجیح ورکوي او سپینه ماڼۍ ته د ټرمپ د راتګ په اړه اندېښمن دي. د یوې نظر پوښتنې د پایلو له مخې په سلو کې 66 المانان د ټرمپ د بیا انتخابېدو په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې 72% ډیموکراتان د کاندید کاملا هاریس ملاتړ کوي. بله سروې چې د ARD شبکې لخوا ترسره شوې هم ورته پایلې ښایي. 88% المانان د هاریس ملاتړ کوي او یوازې 8% د ټرمپ ملاتړ کوي. د تازه رسمي شمیرو له مخې د روان میلادي کال په لومړۍ 9 میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت په دې موده کې د 14,200 پناه غوښتونکو د اخراج مورد ثبت کړي. حال دا چې 2023 کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 12,000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې ښکېل بللي وو افغانستان ته اخراج کړل. دا د جمهوریت له سقوط نه وروسته له جرمني د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لومړۍ پیښه وه. د اروپایي شورا مشر اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې د فلسطین په خاورو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه او کارموندنې ادارې د فعالیتونو د بندولو په اړه د هیواد پریکړه د اروپا او اسرائیلو ترمنځ سوداګریز اړیکو ته جدي پایله لري. هغه وویل چې دا اقدام به د اسرائیلو سره یو مهم سوداګریز تړون لغوه کړي. د اسرائیلو پارلمان روانونه یو قانون تصویب کړ چې د انروا په نوم اداره په غزه او لویدیځ غاړه کې له کار کولو منع کوي. اسرائیلو دغه مهمه مرستندویه اداره له حماس سره په همکارۍ تورنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې غزه تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په بېساره پریکړه کې اعلان وکړ چې د جمشید شارمحید د اعدام په غبرګون کې به د ایران 3 قونسلګرۍ وتړي. د ایران حکومت په دې وروستۍ کې یو جرمن ایرانی بندي جمشید شارمحید اعدام کړ او د لویدیځو حکومتونو لخوا سخت وغندول شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې په فرانکفورت، هامبورګ او مونیخ کې به د ایران قونسلګرۍ وتړل شي. د ایران اسلامي جمهوریت ویلي جمشید شارمحید چې یو جرمن ایرانی تپ دی د ترهګریزو بریدونو په تور اعدام کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د جمشید شارمحید د اعدام په اعتراض کې له ایران څخه خپل سفیر راوغوښت. ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د کابل کندهار د لویې لارې په څلورو برخو کې چې 102 کیلومتره اوږدوالی لري د اسفالټ اچونې کار بشپړ شوی دی. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس رسنیو ته ویلي دی چې دغه لویې لارې د پاتې برخو د اسفالټ کار په چټکۍ روانې دی او په نږدې راتلونکي کې به بیا چارې بشپړې شي. چې د دغې لویې لارې د پاتې برخو د اسفالټ کار په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کابل او کندهار لویې لارې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي او تجارتي لاره بلل کیږي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.